که طالبانو حکومت سوله ونه کړي نو طالبان به د 1994 کال د مجاهدینو له سرنوشت او حکومت به 1401 کلونو د نظام له سرنوشت سره به مخ شي. مجاهدین 14 کاله د امریکا په مستقیم امر له افغان حکومت سره وډزېد او پاکستان ځکه نه یادوم ځکه چې پاکستان په هغه وخت کې د ټولې نړۍ قرضدار و او دومره امکانات نو ورسره چې دومره لویه جنګي ډله دې د قوي نظام په وړاندې تجهیز او تشویق کړي ترڅو نظام پرې وپرځوي. 14 کاله و جنګي ډلې ښه په اخلاص امریکا او پاکستان حمایه کړي. کله چې امریکا خپل هدف ترلاسه کړ د هېواد لویه اردو یې پرې دړې وړې کړه. خپل لوی رقیب روسیه له سوپر قوت څخه په څو ایالاتونو وویشل شوه. امریکا خپل ټارګټ پوره کړ او د کومکونو لړۍ هم په ټپه ودرېده. و جنګي ډلو ته یې د سترې بریا مبارکي ورکړه او نور یې دوی په خپل منځ کې سره پرېښودل. کرنل امام ضیاء الحق حمیدګل او نواز شریف خپل ټاکلی ماموریت په صادقانه ډول پای ته ورسولو. قرضدار پاکستان یې د اټوم بم څښتن کړ او کراچۍ ښار یې د رڼاګانو په ښار بدله کړه. موږ 1.5 میلیون شهیدان شو، 1 میلیون معیوب، 7 میلیونه له هېواده مهاجر. په ټول هېواد کې 1 کوټه روغه پاتې نه شوه چې په مرمۍ نه وي سوری شوي.